تاسو په دې باندې تجربه وکړئ بار که پریشانې د الله کور ته راشي قرآن کریم راواخلئ او لږ تلاوت وکړئ تاسو بیا وګورئ چې ستاسو دا کومه پریشاني ده دا ختمیږي او که نه الله رب العالمین به ضرور ختموي. نو دې کس ماته ویل یاره ویل ما 3 ځل د خودکشۍ اراده کړې ده. بیا ما ورله کلمات وښودل او بل ما ورته قرآن کریم تلاوت په ورځ کې لږ زندګۍ کې لږ کوه. څه وخت بعد ما سره هغه رابطه وکړه ما ته ویل زما زندګي ډېره زیاته بدله شوله. قرآن کریم سره زندگی بدلیږي. والله چې انسان خپوي که نه د الله کتاب راوالي والله چې الله رب العالمین دې زړه خوشحاله کړي زړه ته دې سکون میلاو شي خوشحالي میلاو شي چې الحمدلله یا الله شکر دې دغه حالت دې راکوه. دا په بل څه کې نشته دی دا په چرګانو کې نشته دی دا په مالونو کې نشته دی دا په نور بنګلو کې نشته دی دا چې میلاویږي یوازې د الله په کتاب کې میلاویږي. په دې دنیا کې یو ملک دی غالبا دا سویزرلینډ دی که کوم یو طرف ته دی هلته کې خلکو کې انتهایي بېحیي زیاته ده خو په هغه ملک کې خودکشیان هم د ټولو نه زیاتې دي. تاسو به اوس اورېدلي د کفارو ځان دپاره د خودکشۍ دپاره یو مشین راویستی دی چې په 100 سکنډو کې رانه څه وباسي او زه ختم شمه. دې دپاره چې زندګۍ کې تنګ شي بس هغه مشین کې ځان ورخوشي کړم بس په 100 سکنډو کې ترنه څه وباسي. زندګۍ کې دومره تنګي مسلمان له الله رب العالمین داسې کتاب را لېږلی چې قرآن کریم دی غمونه او پریشانیانې دې ختموي. والله چې کله د الله کتاب ته کښېنې پریشاني یې زه په ګرنټۍ سره هم ختمېږي.